د خپلو خپرونو په لړ کې یو ځل بیا راغلي یم د ننګرهار ولایت بهسودو بانډې ته. السلام علیکم. دا سپین خلک تیار نه دي خو دا اوس سپین خلک دا انچق دي. دا به مونږ خورو. داسې حاجت نشته چې لکه بل وطن ته لاړ شي، همدا خپل وطن دی، همدلته اوسې پوه شي. که دلته 200 250 په دوی باندې کار کېږي دغه ډېر شی ده. نو ښه دی او دغه دی سخت خو دونه نه دی ګزاره کوي. ښه دی د کورنۍ اخلي پخلي نه ښه دی؟ هو هغې نه ښه دی. ډېر ښه. ګرانو لیدونکو ستړي مه شئ. زه نفیسه صافی یم او زما د کمرې په چارو کې زلمی زاهد ما سره ملتیا کوي. هیله منده یم چې روغ جوړ به اوسیږئ. د خپلو خپرونو په لړ کې یو ځل بیا راغلي یم د ننګرهار ولایت بهسودو بانډې ته چې دلته د ګوړې ګاڼې زخ ډېر دي، خو یو له هغو نه مو راونیولو او راغلو غواړو چې د دوی سره خبرې اترې وکړو. نو دلته د دوی ځینې پروسسونه دي چې دغه ګاڼې دوی د لپټۍ څخه راوړي او دلته یې اچوي. بعد له هغه نه د پروسس په اساس باندې هلته یې په ماشین کې د ده اوبه وباسي او بعد له هغه نه هغه هلته داخل کې بیا دغې شربت څخه ګوړه جوړوي. د دغه پروسس په تړاو به له دو څخه پوښتنې او خبرې اترې ولرو. هیله منده یم چې زموږ خپرونه تر پایه پورې وګورئ او ملتیا مو وکړئ. ګران لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. دلته د دغه ځای مسؤل سره به هم خبرې اترې ولرو. سلامونه، ستړي مه شئ. ستاسو نوم؟ نورعالم. څومره وخت کېږي چې دغه ځای مو جوړ کړی؟ دا تقریبا 2-3 میاشتې وشي. 2-3 میاشتې. او تجربه مو څومره ده چې تاسې ګوړه جوړوئ؟ تقریبا 3-4 کاله کېږي. 3-4 کاله. ابتدا مو څنګه پیل کوئ دغه ګوړه تاسې څنګه جوړوئ په لومړي سر؟ دا له اوله کې هغه هلته ګني دي د ګاڼۍ ته ورکړي، د هغې نه شربت راوځي، بیا دې کړي ته راشي، دې کړي بیا لاندې پسې 2 ساعته اور بلېږي، د هغې نه پس دلته راولېږي، بیا دې ځای کې ګوړه جوړېږي. په دغې ګاڼۍ کې څومره کارمندان کار کوي؟ تقریبا دې کې 6-7 کسه لګي. 6-7 کسه. ډېر ښه. څنګه دي سږ کال د ګوړې بازارونه؟ د پروسکرۍ په پرتله باندې سږ کال ریټونه ضعیفه دي. ریټونه ضعیفه دي. دلیل او علت یې څه کیدی شي؟ بس د ګاڼۍ ډېرېدو وجه ده او ګنې هم ډېر شوی دی. ډېر ښه. دغه د کامې ګوړه ډېره مشهوره ده، د علت او لامل یې څه دی؟ د هغې دا ده چې هغه پټي دي خاوره، او د خاورې پټي ګوړه چې ده دا پسته راځي، نرمه راځي، د دې وجې قیمته راځي. ښه. نو دا نور د پټي نه دي؟ دا نور دی خو دا شګین پټي دی، شګې پټي ګوړه کلکه راځي، څوک یې نه خوښوي خاص. اوس د دې سانچق به مونږ خورو که نه؟ ولې نه شي خوړی؟ بس سپین خلک تیار نه دي خو دا اوس سپین خلک دا سانچق دي. دا به مونږ خورو. دغه ګوړه ګرمه ډېره خوند کوي که نه؟ کله چې سړه شي ګرمه خوند کوي. بس ګران لیدونکو کله چې هم راتللی نو ګرمه ګوړه خورئ، ځکه هغه ډېر زیات ښایسته خوند لري. د دغې کار په جریان کې به حتما داسې کومه جالبه خاطره یا یو څه لرئ چې تاسې مونږ ته ووایئ؟ مهرباني وکړئ. او راځي پکې مختلف دغه پکې راځي، بعضې ګنې ګوړه داسې راشي تیز وي، به دلته چکۍ زر نه جوړېږي، بوره شي، به دغسې به وجود ته خراب شي. خراب شي. کوم پیغام ګران لیدونکو ته لرئ؟ مهرباني.
بس ټول ته هم دغه پیغام دی وروره چې بس زموږ ملک انشاءالله کاروبار جوړ دی، ګاڼې شروع دي، ګوړې ډېرې دي، اوس بل ملک ته زموږ څه ضرورت نه راځي. ګران لیدونکو د دغې ګاڼې یو بل کارکوونکی هم له موږ سره دی چې له دې سره به هم خبرې اترې ولرو. سلامونه، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. ستاسې نوم؟ زما نوم عجب خان. څومره وخت کېږي چې په دغې ګاڼې کې کار کوئ؟ یو دوه میاشتې وشو قریبا. ډېر ښه. کومه برخه ستاسې مربوط کېږي چې تاسې باید څه وکړئ؟ نو موږ بار دا ګني ورکوو او دننه استاد هغې جوړوي او څوک اور بلوي او بس موږ دا ګني ورکوو بار. تاسو بیرون ګني ورکوئ. نوره تجربه هم په دې جوړولو کې لرئ که نه صرف ګني ورکوئ او خلاص؟ او بس دننه استاد شته، موږ څه ګزاره کوو خو داسې هغې غوندې تجربه نه لرو. لا مو تر څو دومره زده کړې نه ده؟ نه م ده زده کړې. څنګه ارزوئ ګني جوړول اسان کار دی که سخت؟ نو ښه دی او دغه دی، سخت خو دونه نه دی، ګزاره کوي، ښه دی. د کورنۍ اخلي پخلي نه ښه دی؟ هو هغې نه ښه دی. ډېر ښه. مطلب دا چې تاسې په کور کې اخلی پخلی هم کړی دی؟ نه کور کې خو نه دی، خو دلته اوس ناکام دی، نو څنګه وکړو. ډېر ښه. څنګه استاد مو رویه در سره ښه ده، ګزاره کوي؟ او استاد خو انډیوال دی، موږ هغوی یوه خبره ده، ټول ملګري یاست. ډېر ښه ډېر ښه. کور ته هم ته وړئ د دغې د ګوړې نه که نه؟ و کور ته چې لږه لږه وړو، نو نور خو ډېره اجازه نه لرئ؟ ډېره اجازه نه لرو. هماغه هم بس دی چې بس ویسئ او شپې پې چای وخورئ. او بس لږه یو چارک دوه ځان سره وړو چې ځو. چارک دوه؟ ښه، بس بیا خو کار جوړ دی. نو او څنګه دی خلک یې خوښوي؟ بېرته له خلکو نه خبرېږئ چې دغه علاقه ښه دی ګوړې سره که نه؟ و خوښوي، څوک چې واخلي بېرته راځي، په برو برو وړي، هر وار ولایت ته روانه ده، ارزي ته روانه ده. بس کار انشاءالله جوړ دی. کار به مو کړی نورو ځایو کې هم، دلته هم داسې کوم خاص خاطره یا داسې جالب څه لرئ چې ووایئ راته؟ نه داسې خاطره خو نه لرو فعلا. شعر میر مو زده؟ نه شعر نه مو ده زده؟ نعت مو هم نه دی زده؟ نه نعت هم نه زده. ښه، ډېر ښه. کوم پیغام که لیدونکو ته لرئ مهرباني وکړئ؟ بس پیغام هم دا دی چې دا د ملک دغه دی، ټول کولی شي چې ګني وکړي، ګاڼې ولګوي، سړک سر ته راوځي، وطن دې سره انشاءالله پرمختګ وکړي، ټول یاران دوستان کې خدمت وکړي، غریبانانو ته کار جوړ شي. ستاسې نشته چې ټول ملک کې بس ګاڼې جوړي او ټول ګوړې جوړه که څنګه؟ هو نو نه ښه کار دی، بد خو نه دی. صحیح ده. ډېره مننه، کور مو ده. ګران لیدونکو، دلته ځینې ګلالي ماشومان ولاړ دي، دوی سره به هم خبرې وکړو. سلام، ستړی نه شئ؟ خیر اوسې، بخیر راغلی. خیر اوسې. ستا نوم؟ عبدالوارث. عبدالوارث جانه، څه کوې دلته؟ والا بس دلته خپل کور ده، پوه شوې، بس سبق وایو. څوم صنف کې؟ نهم. ماشاءالله. او څه شعر میر د څه مو زده ده؟ یاره دغې سره علاقه نه لرم. علاقه ورسره نه لرې؟ ټوکه خو به دې زده وي؟ ټوکه خو ذهن کې ډېرې دي، خو چې اوس ذهن کې بس تاویږي راته. ذهن کې ډېرې دي خو ذهن کې تاویږي اوس راتاویږي چې اوس کمې راته ووایم. ووایه، دوه دانې خو ووایه چې کومې به راته ووایم، اوس سوچ به پرې لږ وکړم، لږ صبر وکړه. یاره اوس لاړې ته ولې اوس چې دغه ټیم کې نه ده؟ ښه، چې مې خپلې بس پوه شوې، بس بیا داسې راځي ته وایې چې ته یو بل نه مخې ته یې راځه، ټولې د مخې راځي. دغه ځینه ګوړه وړي؟ هو ګوړه وړو. څومره تې وړي یار؟ یاره مونږ خو دې تازه وړو، دغه د 150 دغونه هو لږ تازه وړو. او بیا څومره خوري خپله؟ یاره خپله خو مې د زړه تور شوی دی. ښه، بس ښه شوي دي. هو سانچخ دی، پوه شي. کوم پیغام لیدونکو ته؟ پیغام مې دا دی چې دغسې ګاڼې جوړې شي د ډېرو هېوادوالو، پوه شوه، کوم حاجتونه هغه پرې رپکېږي، که راشي داسې حاجت نشته چې لکه بل وطن ته لاړ شي، همدا خپل وطن دی، همدلته اوسي، پوه شي. که دلته 200 250 په دوی باندې کار کېږي، دغه ډېر شی ده.
او د دوی په هغه کم ورځنی هغه ژوند چې که نه هغې پرې رپکېږي نو دې ته ټول افغانانو ته مې دا دغه دی چې بهر نه دې ډډه وکړي هلته دې راشي پوه شي د خپل وطن کې چې څه کار هغه دې وکړي پوه شي. او تاسو غواړئ چې راتلونکي زه خو راتلونکي غواړم چې خپل هېواد ته ښه په دغه ډول خدمت وکړم پوه شي. څه غواړئ چې جوړ شي؟ زه خو انجینر. ډېر ښه، الله دې کامیابي لره. ډېره مننه. ډېر ګران لیدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو ته مو خپل د وطن تولیدات در معرفي کړل، د ګوړو جوړولو پروسس ولوم. له تاسو څخه دا هیله کوم چې د خپل وطن له تولیداتو څخه استفاده وکړئ او لا هم پراختیا ورکړئ، ځکه چې خپل وطن تولیدات هم کیفیت له نګاه نه هم د ذایقې له نګاه نه ډېر ښه وي، او دا چې له نورو بهرنیو هېوادونو څخه یې موږ راوارد کړو د هغې کیفیت او ذایقه بیا فرق لري او څه کموالی هم پکې وي. نو هیلهمند یم چې د خپل هېواد تولیداتو ته پراختیا ورکړئ او استفاده ترې وکړئ. زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په الله سپارم. ښې چارې.